سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي الکه تاسو ټول وایي تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغه له څوک راځي ټول وایي هغه سپی څه کوي ار یو سپی دا کوشش کوي چې پستتی کته مارو شو کوله دا څه ده کنه دا ار یو سپی دا کوشش کوي چې پستتی کته مارا شو کوله په بل ټنګوي او پستی ټکی له زور کې په بل ټنګوي او پستی ټکی له زور وای په ایمان ستاد ملک سرمایدار دنیا نن د مردار سپی دي کنه دي او پاکستان یو مردار ده کنه ده اور سره په اخته ده او پستی ټکی له سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنی ارڅ ور سره کوي او پستی ټکی له خلا راسي نن ستا پاکستان مردار دا هم د الله یو حیران کو خبره هر سره په دې کې دی چې وروره ماتم سه ملاو خدل ته دا کبار بنې نه راځي دا کبار د امریکا او انګريزان چې د پاکستان لا مفت ور کوي خیراتی د چرچ په ترو باندې هغه داسیو ګلجې ته وقف کی چې دا چاله خیراتی ور کوي هغه د کبار بنې نه دلته په 300 روپے خرڅي ا د پیرنګي خیراتم د زم طلاقي در باندې په پیسو خرڅي تاسو دا بوټان نه دي تورشه دغه کې پښتنو کې کوټی ډیټ نه دننه د زورو روپو بوټانم پکښتا وسکه ورته نو خبره دا دروره چې خپل خودسنه کوي چې پردې ملک کافر چرته د سپي غوندې وړای درواچی هغه دوی چپټکی په خپل یو نو تاسو ورته د سپونم بدتر ښکاری الحمدلله خدای نور دې یا الله د بنظیر سلور سترګې کې سلور چې په دوه چې چل کوي او په دوه برن ګوري خکار زانونو ته ګوري چې لور راټینګه خزه دې منډه کوي چې خزه راټینګه لور دې منډه کوي چې لور راټینګه زوی درنه منډه وای چې زور راټینګه خزه درنه منډه وای د خدای په عظیم قهر اخته په عظیم قهر ورته ګوري نه خزه تټت کولې شي نه زوی تټت کولې شي نه لور تټت کولې شي ګوري ورته وړه خوري لګیای کړت نشي کول او چې کړت په کور کې خدای ته کینا غولنا قدر ته ویلی نه د سړی زوی بنې یو سړی ماته وی خزه ته وی چې مرګم درته نشتا چې مردار شي وی خزه راته وی چې پټاپو بړون شي بل واده پس ما دومره وګدو مر دې دغه څه بده سوازو او لالوم بد ته خرغوندې به غټي او وروړې به زب وانډا خورم وی خزه راته دسیو تاسو ټول ته په ایمان چې دغه څه زه در سره یم غرق چې سو پورم الہ په اصلي مانو کې پړ کې ځای کړي رب د الہ کور یوالکو ورنداریان یې ډېرې نو هغه بچ بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیرا غوندې ونه هغه باندې باندې شو داس او روب داب به پیواچو نو ورندار ورته وی چې موزیلر شي برشي نو په خوارې ورندار برشي نا موزیګیله بل چل نه ور دي بس خوار ورندارو ګری پاګې نیغ نو دا د موزیان ورونه دي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي چابړی والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات وزګار کچ دام بر سره میخي په خي تیریږي نو سرکونو فټپاتونه سره وزګارې خو خزو له وزګارې کړه زنانه وي ته نشي تیرې ده دا زنانه دي ګرځي جنډه بازار اجراګان دي نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي منز بیگانا گا هرگز نالم منز بیگانا گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد منز بیگانا گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد وی د بلچا د لاس نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه ته د اهل او ته د قابل چې تاسو سره داسي زکه چې کتا سو خیال وکای په خوابه د کافرو د هر مرض خپل خدایو د زوی ورکول به ځان لبوتو د لور ورکول به ځان لبوتو د روټه به ځان لو د عزت به ځان لو د پلاني به ځان لو د پلاني به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پریخه د بندا سره اختیار کړ خو چې د بندا سره اختیار کنه خپل نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې اوس موجوده وخت په پاکستان کې تاسو ګوره مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف ته دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکي الله دې په شرمونو په تختاو شرمای توکار درته ونکي په تختاو شرمای نن تر اوټ ملک چې دی هغه داسې چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېخه دی او د بندا سره دی نیولې دا
چې د بندا سره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا یا خپل انجام ګوره لګیا یا راشي بیړه نن تباش و د قوم یو په دوایی اغستو باندې بیړه تباش یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپۍ شو یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنی ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا او د یو ستنی قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته نتیجه کووس خدای رانی ولي یې کنه د پړي مزدور راشي او دا خو زما تجربه ده چې دا دوايي دکان کې ناس د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروي ورته لیکي خزا ور سره ماشوم ور سره وسکه 300 ډاکټر لفیس ور بعض ډاکټران په کې داسي چې میاش مخ کې به نمبر باندې خمیاش یو میاش ته زمړ کېږم خیر دی میاش بس به تما ګوري بیا دا څه ملک دی دا څه وطن دی ټول پاکستان وګوره هر بازار د ډمتوب دی پوش هر بازار آئنده نسل د قوم لګیا دی تباکیږي بالکل پښتني والا څوک نشته تباکی کبلو پرنټ چلولو والا دکاندارو نسی دکاندار چې د قوم بچو ورته ناشتي دا غلاکه منبر او د علاقه معززین ورپسې لار شي تانه نه راخلاص خلک پولیس ګرامي پولیس داشي نه پولیس د په یاره خو لینا مې وسوزي پولیس بچي کدي زین ته هم ګوره دا ته څنګه پولیس پوي دی چې ګره جواره پروالانی سم سره ته وزیر ټلیفون کوي تانیدار بدلای وي غر کوي د پلانې پټای سره تعلق دی او دا حکومت دی خدای والے چې خپل دیاری پکې پیدا کاوه کنه نه راسي هر ځای ورور تاسو مزدور دی دیاری پیدا نو پولیس هم وایي چې ورور ځان نه ونه خو نه چې دی بلا باندې اوس ورځي اوس به ورشي وزیر ته بول چې جنا جایز می پولیس تنګ یا به ټلیفونو کی او پولیس والا به بدل شي چې د ناجایز خلک تنګي اوس ناجایز راشي وګوره یار بازار کې وګوره اوس نو ټول ملک چې معزز شو چې کوات روډ پاتې یو سرکس چې هغه لم خدای راوستو تماشې مو کړې که خیری ابل ورځ یو دوه کس راغلي مونږ هغه د مرګ کوې چلو موت کا کوه دې باغی کې مالسي نه مولوی صاحب پانو در دیکھ نو کم قوم بچی چې موت کوي ګوري بلیټونه کوي ویډیو گیمونه کوي د شپې بلو پرنټونه په دکانونو کې ګوري په سینماګانو کې بلو پرنټونه ګوري آینده نسل نه دا توقع کوي چې پاکستان به سړی زوی پرون مليان ګرځیدل چې فحاشي ختمو فحاشي سمجھنا فحاشي ختمو چې دا بایسکوپونو کې بربند فلمونه چلیږي او دا ورته فحاشي ختمو خبره وره یعنی کبربند فلم نه پټ فلم نو بیا خیر ده ها یعنی یو خدای چې جامع نه اغوستي په سینما کې غړيږي کنه په پرده باندې او که جامع اغوستي بیا غړيږي نو خیر ده نه قانون او یعنی حرام کې وای ما ته باندې مکوزه دی پیجنم غداري زه پویګم ملما غوندې زاغ مولا په پاکستان کې نشته د دار چا د پوند چال پیجنم فحاشي ختم فحاشي تل شي ختموله فحاشي بد یو شي ختمي دا ووري چې په دې ملک شخصي حکومت شي شخصي خود جابر داسې جابر چې کاغذ سره وګوري او سر ته لړه کې او سر ته قلب تو ګورم چې مان سو فحاشي کی بیا زه ګورم چې مان سو خزه بار روزي اوس بجلو والا اعلان کوي چې زمون خوخه دا چې لوډ شیډینګ هر څومره کو ټیک ده کنه جمعات کی اکور کی او بلب بلیږي لوډ شیډینګ په ضرور کوا او په آرمی سټیډیم کې چې 2 کروڑه بلپونه لګېدلې دي او ټول شپه په کې خزه غړيږي لوډ شیډینګ خو پاغین په کار دی زه غریب مانو په ما خو ټول شپه او ټول ورځ لوډ شیډینګ وي او شاهانو ته د اتوماتیک جنریټر لګېدلې دي چې بجلی لاړه شي اتوماتیک جنریټر شروع شي وہی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन دا څه خوي ماما خدای هم کله سرو باټینګونو په سیړاندې کله هم ټیپرو په سیړاندې کله به مولای ګرانی او د مسور دال نه دي قسم په خدای دې چې موږ په خوا د مسور دال د غریبای د وجه خوړ وغه بچانه شو غسته شپک پیسې سیر وا ول به دال په حق نه به پیسې سیر او د مسور دال پختنه وکړه ما خیال په شلدي کا 25 روپے کیلو د مسور دال ملک حالین کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو په یو بجا ډاکټر ته ټلیفون وکړ چې زما د پیشو خېټه کې درد دی 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له استنیواله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زه په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وکړ
ته خدای راستی که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د ځنکدنې هم او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي. الله دې امان راکړي. زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسټم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړی او کسټم والا هم ولاړی او سلا ولاړی تاسو ته پتا ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړی چې څوک تیزی هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزن ځان سره کسټمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وای شي ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځواني په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وی الاره ترو خطینو په خلکو داسې لاسونه وال چې څخور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بډای چې دا نو دی ته چې بچی دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه کوي چې دا نور چې دام کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه ولاره نه منډه کړی دا دا څه قمقله پکې ناستل دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا زمونږ خلکو عقل دی او دا زمونږ خلکو فهم دی او دا زمونږ خلکو سوی الله یو سړی نسترګې واغسته روندې کو چروندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې به دا رون سره الله دې د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والا اوس نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي اوس دولتي دنیا کې نه درکړي پیسې نه درکړي هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي قانوني ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخښل شي نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي ځکه چې دنیا کې دی یو رحمت نه محرومو نو 1500 کال مخکې ته د رحمت تلار شي دا دولتمند ورپسې 1500 کال وروسته او بیا به په بدل کې درکې څه دولت نو الله دې وروالا بیا به وګوري نو چې په بدل کې به کم دولت درکې او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دی هغه حیران کون دی هر کار وکړه هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې نو حیران کون کې بیا یو خناک رازي او بیا تاسو یو بل ضابطه یې خیره چاله کته څه عاشق سره خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړي خو ځل کې یو مراد وي او هغه مراد چې هغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي اخو په بل څه نه په خوراک نه په ناست نه په ملاست نه په بستر نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود به ذات شي چې دغه حصول د معشوقي وي چې دا د په څه طریقه زماش ستاد ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستاد ژوند به وقف دي ته چې تب طلب د معشوق د حصول کې خیال راغی موسی علی السلام په لار روان یو سړی وګړي سرولې اوس چا ورته ویلي دي چې الګا دا چلو که چې ته ګډي مزه سره خو سو وظیفم کوا ناغه ډیره خدا او د ګډبت څه عقلی او زه چې دا ګډبت اګورم نه پاکستانیان را ټول ګډبګان ښکاري ان دې کې څه عقل شته پرون یو افسر ته خبره کوله ما د انګريزانو زمانه کې وای کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو ټول کال به ملک پاغه چلے دو اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پاس میټینګ دی هر منټ پاس کم افسر چې لټه وای میټینګ کې کم چې لټه وای میټینګ کې کم چې لټه وای میټینګ کې دا ورځ لزر میټینګونه کوي او ملک ته سیلاب اغسته دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سر باټینګر راټینګولې شي په دوی خر سیلاب راشه ابل ورځ می باټینګر اغستا 30 روپے کیلو سر باټینګر 28 روپے کیلو دی مال شکر دی خدای په 30000 روپے کیلو یې ډیر خوند کړي مزک یو چې ګورم داس چې سوکراته وي چې وړګرانی هم ډیر شکر یې رجی دا غوړی کم ځای ته لاړ ډیر شکر ته دا غوړو پته ولګاو دا ایجنسی چا سره دي ته دا غوړو پته ولګاو دا میلیونه د چا دي ته دا غنمو پته ولګاو دا ټیکی چا سره دي دا چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي دا پته خو کې سره باټینګر 23 روپے کیلو دکاندار خرڅې نه پټ مجسټریټ بورډ پر راشي 23 روپے کیلو خرڅه کیلو دی جیب کې 3 بټه 6 فوټ کې په باندې پرچه چا کیو غریب بیړه تباہ کی کور دی وران شه چوران دي شي ته دا پته وکړه چې دا سره باټینګر کم ځای ناراضي
هغه کرایات څومره ده، بیا چې دا په منډۍ کې کوم اړتیا ناشتي هغه سنداګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سندا راونی سي دکاندار خو به زیات نه 26 روپے کیلو راوړي نو پاتای سي خرڅای کنه، چابړي والا به په 25 روپے کیلو راوړي نو په 26 خرڅای کنه. نو کار هغه د موزیانو د موزیان دی. الله دا د ذات د نوم متعلق بیان بدا یو ټکه هر وخت په ځل کې یاد ساتل پکار دي چې په دې کائنات کې چې سکیږي دا ټول داغه په مرزا او داغه په حکم کې اس مجال د چانشتا چې داغه د اراده نه او داغه د حکم نه بغیر حرکت تدریو کی. هغه داسې ذات ته چې نه جوړ کی، نه ستړی کی، نه تنګيږي، نه غوسه کیږي. موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې پلاس کې ونیس. نو هغه دو بوتلونه پلاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو. ویل دا ولی ویل یا الله پوی نشم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګ نه کړې شوې، نو ماته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې شي. قران کې راځي کنه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قران کې سورہ سپارہ کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات دي او د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی دیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه دیره نه سلويخت ورځ عذاب اوچت کی. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولسته شي سلويخت ورځ ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله. حالانکه د ادیره آداب دا نه دي. د ادیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وي هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ هم تاسو سره یو ځای دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړ رد سلام هم کوي وعلیکم السلام وای. او د امام غزالی مذهب دا ده چې که واقف سره د مړی قبر تلار شي نو یستانس به هغه مړ پاغه انس حاصلې. بهرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه ده. خو عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وسکیږي زیات زې یو دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زمان نوبت د شپې پیغمبر به د هری بی بی کړه یو شپه کول. وان خفتم الا تعدلوا فواحده دې ته عدل ویل شي چې هری بی بی کړه به یو شپه. بی بی عائشہ وی زمان شپې نوبت او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې دا روان شو بار. ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کړه لاړو نو زه ورپسې غلې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله. نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کني یاد یې کوي سلويخت ورځې د ټوله مقبره نه عذاب اوچت شي. عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی. هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي. ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان دي، څوک گدایان دي، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ دي. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. او دا ولي دوی د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړی دا دې د سینې او زولې داسې نیمه دا ولی ته نشي ویلې ته څوک اوس راز پکې علماء څه بیان کړي. راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکی دا عزت نه دا امتحاني دا ابتلاوي. چاله مال او دولت ورکی دا عزت نه دا امتحان او ابتلاوي. ته مالدار کړي او زه غدا کړم، ته مسئول کړي او زه سائل کړم. ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته د سائل لور کې او کني ور کې امزان لدی ساتلې
سائل راغه ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خیره چې خا دا دولت ما تا ته دې لپاره درکړې چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې درته واغستې شي هغه د سپوره روټای نه علي ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کول شو دل نه ول نه شو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کوم پدې دې چې یو سره دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې داشه نه ورا کړي کله ما بدسي کړي وای ما بدسي کړي وای ما بدسي کړي وای ما بدسي کړي چې دا ګیله دي نه ایز د ګیله او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تفریدی نه او دا بدن دې نو یو اولاد آدم دې څوک په کې څنګه کړی دی او څوک په کې څنګه کړی دی او څوک په کې څنګه حیران کون دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ تو ہے نہلا کسل رہا ہے کفن چرته خزه ناس دي ناوي جوړي سنگار کیږي لګیا او چرته د مړي کفن ګندلې نو خبره مې کوله شب قدر شپه خلکو ډزې کو ټاک ټوک ټاک ټوک څه چل دی دا د ليله القدر شپه د عقل پستر ګورن شي د ليله القدر شپه ډزې ته عزیزانو درې قسمه کال نه وکی یو انګریزي کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نويش یو اسلامی کال دی چې د 1 محرم نه نويش یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوي کی د اسمانونو کال بیګا د اسمانونو د کال د نیوي کې دوش پاوه اسمانونو کال نوي څه مطلب شو تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع شي د انسان د ژوند زړی رجستر محفوظ شي چې دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجستر شروع شي نو بیګا شپه د دیوا چې بیګا به زمونږ په نوې رجستر کې ځالې کله شي چې د په منځ ولاړو کده تسبیح اړولې کده الله الله کول کده د خدای دین بیانولو او کده بلو پرینټ تناستو کده وی سی آر تناستو کده ټي ټلویزیون تنا کده زنا کولا کده شراب سکل کده غلا کولا کده جواری کولا د چا رجستر په پدې شروع او د چا رجستر په پدې شروع بیګا د دیش په نمانه پښتنو کا چنن سب کار دي مال شپه د دی دا او که یو سره ځان الله والا کول غواړي نو بزرګ نه چاته پوسو کو چې د ليله القدر شپه راته وخه ا بزرگ ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی اشنا د ليله القدر د شپې څه پوښتنه معنی کې والله عرش په د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي عرش الله بارش پکې ملاوي عرش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف راوړي ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لری کوي برای راس رابطه نیمه شپې نه بعد اول اسمان او د زبکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت څو غواړي او دی ورکم څوک شته نو بزرګ ورته وی چې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی عرش په د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دی هر کار حیران کن دی انسانی عقل رسائی ورته نکی صرف ته دومره مکلف دومره چې وې بدا چې ته بچرته ګډبګان ځان نه جوړ کړي موسی علی السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامې به خیرنی چې درته وي یا الله ته بچرته سر کې به سپګي شي چې درنه وبا خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډیر مزیدار پیدي چې لګي در باندې موسی علی السلام پر اپیخ الکه داسې ویل جی خدای یادوم کړه بیړه دې غرق شدا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زدا وظیفه کو موسی علی السلام هم جلالی شان او ورته یو کال شو چې بیړه دې تباد اګړې په ځای پرې خو لارو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهې ما چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما هو ټول مرګړي او چلای سره ولې نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علی السلام ته وحی وشو ته خو ما دې لګلې چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دې نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپ دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخا ته ورته چلو خا بیا تماشا کا موسی علی السلام په نیمه شپه کې منډه کړو ګډبه په سیواره او داغه د یادولو چل ورته وخا زما عزیزانو ما تاسو ته تیر جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه الله دې زه ته ګو
کم ځای ته دې ځای ته د ګډبد دې ځای قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ ته الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړه نو معامله ماما د دغه ځای ده ها معامله د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغي اجتماع ته تلو مې په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګا مال داسې کې دا دلته دوړي مړی نو لګدا چوم پکې نه خدای دې مال سټاو باس مال خدای دې خوار کا عقل زده د معشوقیا غ عاشق خوخي چې خړ پړی ويخته ببري په خاورو کې ورته ناشتي دې دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدنو وصیت یې وکړ چې زه چې مر شمه نو زما په دې مخ خاورې ومګي چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې راخه مې را باندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړی عمره به خوښ دا پاکه مثلث قالینی راغستې ده چې صاحب په دې کې دا ګور نه څومره لوی لوی خلق چې په دې ځمکه پراتی نه د تبلیغي اجتماعګانو ته چلار شمال ته ګورم ماته د رحمان بابا شعر را یاد شي چې بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال را نو عرض مې داو چې معامله د دې ځای ده معامله د ظاهر د روپیت نه ده معامله د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ بیړه ورکړ ول ګوره په یو جنگ کې اوس کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته پیغمبر ولاړ دی او دغه په لاس بیعت وکړ چې بیعت وکړ مغه توره چې مسلمان پسې راغستې و په کافرو ورغی چې په ورغه ته شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ولا دا سړی ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو معامله د دې ځای ده معامله د بیروپیت نه ده د دې ځای اوس خدای ته څه په لاس وردی روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او تد مړه کوي څه په لاس روټه ما خوري او بمس کوي چای مس کوي ها څه چل پوي دیکھو وګور چې معشوقه وګي وي او عاشق روټه خوري نو په معشوقه خلګي که بدلې ها خدای امرکه چرته مې شک نشون کې کړي ده کنه خبره پويږي کنه پوي اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وګي ها او تاسو به دا پیشو سری والی ها نو ته به دا خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي د پاره رئیس دی خدای وي زم سخرم سکم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصوف کا اوس ګوره بدلی بیا څه ور کړی دی بدلی د لوګي یو وګمه غوندي په خپل کې پیدا شي د لوګي پیغمبر ته ویلي چې پیغمبر په خپل ذات مې دي قسم حدیث قدسی دی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړي د خدای هغه وګمه چې د خدای وي ماته د مشکو نن زیاته بهتره یو عاشق ته چاوي چې خوشبوئی والا هغه خوشبوئی ول کومه خوشبوئی می چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د یار د خولي وګمه چې د په خدای قسم د دنیا عطرونه ته قربان ستا د خولي وګمه خدای ما کوئی ماته د مشکو نن بهتره نو دا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفت موصوف د دې پوي د هرې نیک اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاويږي واحد اجر دروځي دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزه دار کوي نو هر کار حیران کون دی کنه دی هر کار هر شي ته چې ګوري عقل حیران شي او عقل دلته کار نه کوي دلته یو دوه مرګري ام ام کړی دي ورته زینه نه ملاويږي ما ورته وختي او شعر وی چې ام چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ام چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری دا ام والا به ټانګي چلے گئے بیے والا به بوجای اوچتای وکیلان به بنډای تورای خرڅي د تعلیمونو به د حشری په پاکستان نن د بیو ام والا نه چابړي والا خره چرته بیګاله روټای خو پیدا کی کړ در په در خاورې په سر ګرځي زینې دی کړي د کلرکی ورته نه سپېتو ورته نه مونږ سو اوس ماته چې زګو زو سو کوم ترخص چې چاته غړي دی هغه پسې منډي وا زه چې چاله ووټ ورکم او هغه ته د کار وایم او وی مکی په سپېګمور کې ورته پوری اچو او تاسو به غیرت قوم یې په چا تاسو خرڅوي په شنو چې تاسو خرڅوي په تور چې تاسو خرڅوي په یو وخت روټه تاسو خرڅوي د کچرو چې د ګوان یې چې خلک مبودي کباب او روټه در باندې خوري په دروغم گواہی پکې قوم دې اصلي مانو کې الٰه چې چا پرېخي داغه قوم دا حشری لکه دا اوسې چا تاسو نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای کار دی خپل پیغام در رسول پیغام خدای در رسول دی چې دا لار ټیک دا او دا غلطه ده مخکې ځان ټیکول چې دی دا ستا خپل کار دی تب په خپل ځان ټیک کې هارون رشید په ښکار وته ښکار یو کو روټه خوړه
چې روټۍ خوړنو یو کارغر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتول چې وی تختول هارون رشید ته غوسه ورله چې غوسه ورله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړ چې د بادشاه د مخې نه روټۍ وتښتول پاسور شو ورپسې منډه چې د پاسور شو وزیرانم ورپسې کارغه مخ کې او هارون رشید ورپسې دی یو غره نه واوړید دیم ورپسې ور واوړید الته چې د غره نه اخوا ګوري یو سړی دی چې د لاسونه داسې شاته او خپې دا په پټکی او صادر تړلې داسې پروت او د کارغه روټۍ وړه هغه سړی ته په خپل کې ورک چې د هارون رشید ورسېد او کارغه خوال وته سړی ته وی دا څه چل دی د کارغه دا روټۍ څنګه راوړه وې صاحب په دې لار روانم غلو او شو کوله پیسې را نواغسته په خپل پټکی او صادرې د خپل لاسونه را تکلک کلک وتړ څومره مو دا شو 2 میاشتې وشو چې داسې تړلې پروت په دې لار اډو سوکرازینه چې ما پرانی و روټۍ او بل څه چل کې ول چې کله نغلو تړلې ما دا کارغه ټیم پټه مو بم وروړي په خله کې راکې او روټۍ وروړي په خله کې راکې اوس مولانا روم څه وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی ہلی پریگدا وجی مجوڑوا تقواو کا خدای لا منډه کا چې خدای لا دې منډه کا روټای بتا پسې منډي وږي روټای بتا پسې راځي کارغان د روټای په ډیوټای اختاو تا پسې ورای کم خلق چې په هر شي کې اعتماد په خدای کوي دا خلق به په قیامت کې به پختنې جنت تلاش نن خو موږ هر شي کې په انسان اعتماد کوو په بنده اعتماد کوو نو عزیزانو الہ ام پرېخه دي اغزاد چې هر کار حیران کون دي اغم پرېخه دي داغه په کائنات کې ریسرچ هم پرېخه دي نو خدای تاسو پرېخي